بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ او جوړ واست. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الوحدة الخامسة، پنځمه وحده، پنځمه برخه. الدرس الخامس والعشرون، پنځه درس. الحوار الثالث، دریم حوار دی. انظر، وګوره، واستمع، واوره، واعد او تکرار کړه. دلته نو الزوج او الزوجه، ښځه او میړه. وګوره دواړو کې زوج او زوج دي که نه، دا صرف ته پکې راغلی چې یو مؤنث زوج دی او بل مذکر زوج دی. زوج په عربي کې جوړې ته وایي. زوج میړه ته هم وایي، ښځې ته هم وایي، ځکه د یو بل زوج دي، د یو بل جوړه دي. نو زوج څه ته وایي؟ فیهما من کل فاکهة زوجان، د هرې میوې نه جوړه دي، یعنی دا زوج جوړه ته وایي که نه. په دې خو انشاءالله سره ورسېدو. نو الزوج په عمومي اصطلاح کې بیا الزوج میړه ته وایو او الزوجتو ښځې ته وایو. نو راځو الزوجه او الزوج خپل منځ کې سره محاوره کوي. السلام علیکم، وعلیکم السلام. دا خو مې انشاءالله تفصیلی ترجمه کړی. زوج میړه ورته وایي انا زه، جوعان وږی، جدا ډېر، انا جوعان جدا، زه ډېر وږی یم. ښځه ورته څه وایي؟ الغداء یعنی لنچ، د غرمې ډوډۍ، علا په المائدة دسترخان، المائدة دسترخان، الغداء على المائدة، د غرمې ډوډۍ په دسترخان ده. الزوج څه ورته وایي؟ ما هذا، دلته وګوره هم تعجب دی او هم سوالیه ده. ما هذا، دا څه دي؟ سمکن ماهی، ولحم او غوښه، ودجاج او چرګ، وارز او وریژې، وفاکهة او میوه. هذا دا، کثیر ډیر دی، جدا زیات. ما هذا، دا څه دي؟ سمک ولحم، ماهی او غوښه، ودجاج او چرګ، وارز وفاکهة، وریژې او میوه. هذا كثير جدا، دا ډیر زیات دی. الزوجه ورته څه وایي؟ لا تأكل، لا تأكل، لا تأكل، لا تأكل. دا لکه څوک چې ښځې ته وایي که نه چې اوهو دومره ډېر شیان دي درته چې مې خوره مې خوره که نه. لا تأكل، لا تأكل، نه خورې مې خوره مې خوره، داسې یو څه اصطلاحات دي که نه. بیا میړه ورته څه وایي؟ لماذا، ولی، یعنی مطلب دی چې څنګه به نه خورم، ولې به نه خورم. انا جوعان، زه وږی یم، انا جوعان، زه وږی یم. ښځه ورته څه وایي؟ لدینا، مونږ سره، منکره، وایي منکره که نه، منکره، ضیوف میلمانه، ضیف یو میلمه دی، ضیوف ډیر میلمانه، جمع ده، ضیف مفرد دی، ضیوف جمع ده. لدی ما سره، لدیک تا سره، لدینا مونږ سره یا منکره. دلته پښتو کې مونږ مونږ سره نه وایو که نه. لدینا منکره، ضیوف میلمانه دي، لدینا ضیوف مونږ سره میلمانه دي، دواړه ویلی شو. الزوج لدینا ضیوف، تعجب کوي که نه، منکره میلمانه دي، مونږ سره میلمانه دي. من څوک دي؟ حیرانیږي چې دا څوک دي. الزوجه ورته څه وایي؟ والدي، والد پلار، والدي زما پلار، و او والدتي زما مور، والدي و والدتي زما مور او پلار. الزوج ورته څه وایي؟ اين الضيوف، میلمانه چیرته دي؟ الزوجه ورته څه وایي؟ فی په غرفه کوټه، الجلوس ناسته، فی غرفة الجلوس د ناستې په کوټه کې.
راځو زه یو ځل بیا وایم او تاسې ورته غوږ شئ سره د معنا. السلام علیکم وعلیکم السلام. میړه ورته وایي انا جوعان جدا، زه ډیر وږی یم، زه ډیر وږی یم. الزوجه ورته څه وایي؟ الغداء على المائده، د غرمې ډوډۍ په دسترخوان پرته ده چې وږی ورشه ویې خوره. یعنی الغداء على المائده، د غرمې ډوډۍ په دسترخوان پرته ده. الزوج ورته وایي ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة. دا څه دي؟ دا څه دي؟ ماهي او غوښه او چرګ او وریژې او میوه. هذا كثير جدا، دا ډیر زیات دي. ښځه ورته څه لا تأكل لا تأكل لا تأكل لا تأكل، نه خورې مې خوره یا مه خوره مه خوره. الزوج ورته څه وایي میړه؟ وبخښئ ویډیو مې سټاپ کړې وه، لمونځ مې کوه، اوس مې چالانه کړه، نو که موضوع یا غږ کې څه توپیر وي وجه پیدا وي. میړه ورته وایي لماذا، ولې؟ ښځه ورته وایي چې مه خوره که نه، مه خوره مه خوره، چې لماذا، ولې؟ انا جوعان، زه وږی یم. الزوج ورته وایي لدینا ضیوف، مونږ کره یا مونږ سره میلمانه دي. لدینا ضیوف من، مونږ کره یا مونږ سره میلمانه دي. څوک دي؟ والدي و والدتي، ښځه ورته وایي زما پلار او زما مور. میړه ورته وایي این الضیوف، میلمانه چیرته دي؟ فی غرفة الجلوس، د ناستې په کوټه کې. یو ځل یې بیا وایم، ورته غوږ شئ بغیر د معنا نه، تر څو هغه د عربي ژبې هغه تلفظ و اصطلاحات سره اشنا شي. السلام علیکم وعلیکم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل لا تأكل. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف من؟ والدي ووالدتي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. نن لپاره هم دومره درس بس دی. که چېرته چا سره څه پوښتنه وي، څه مسئله وي، کوم ځای کې تاسې پوهېږئ، څوک یې ګوري، کېدای شي کوم لفظي ښه زده وي او زه سهوه شوی یم، یا کوم ځای کې زه اکثره کوشش دا وي چې د پښتو الفاظ هم زده کړم، کېدای شي بل ځای کې په کار راشي، دې ځای کې ما صحیح دقیق نه وي ترجمه کړی. تاسې کولی شئ چې همدې یوټیوب چینل کې کمنټ ورکړئ، زه به انشاءالله هغه حتما جوابوم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.